بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو ژبه او ادبیات ټولو ګرانو زده کوونکو او زده کړیالانو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. نن د موږ او تاسې لومړنی آنلاین درس ده چې د ګرامر لومړۍ برخه موږ او تاسې په آنلاین ډول باندې لوستې وه، په حضوري شکل باندې لوستې وه. د ګرامر دویمه برخه چې ده ګډ پوهنه یا علمي صرف چې نړیوال نوم یې مورفولوژي ده، نو دغه برخه موږ او تاسې له خیره سره لولو. ګډ پوهنه د ګرامر هغه برخه ده چې په هغې کې د یوې ژبې ټاکلي مورفیمونه د هغو جوړښت، ترکیب او ګردان تر مطالعې او څېړنې لاندې نیول کیږي. نو مورفیم باید وپېژنو تر څو پورې د هغه په ارزښت باندې پوه سو، د هغه په جوړښت، ترکیب، ګردان او ډولونو باندې هم وپوهېږو. نو مورفیم یو نه تجزیه کېدونکی ژبنی واحد ده چې له تجزیه کېدو څخه یې بېمعنه اوازونه ترلاسه کېږي. مورفیم به لغوي یا هم ګرامري معنا لري، لکه کتاب تون. تون د پښتو ژبې یو لرغونی لغت یا نوم ده چې د ځای په معنا باندې راځي. نو کله چې کتاب له تون سره یو ځای سي، دلته دغه تون چې ده دا ګرامري معنا پیدا کوي، که څه هم دغه لغت لغوي معنا هم لري. نو دغه د ګرامر د معادلې له مخې یا د ګرامر د یو فورمول له مخې له یو بل سره یو ځای کېږي او یو نوی ترکیب ترې لاسته راځي چې هغه د کتابتون په معنا باندې ده. نو دلته بل مثال چې د هغه پکتیا وال ده. پکتیا ځان ته د یو ولایت یا د یو ځای نوم ده، او وال چې ده یو نه خپلواک مورفیم ده چې دا وال ګرامري معنا پیدا کوي. کله چې له پکتیا سره یو ځای کېږي نو پکتیاوال ترېنه جوړېږي او پکتیاوال بیا د یو نسبتي صفت مونږ ګڼلی سو. او بل هم چې ده د مورفیم او څپې ترمنځ توپیر باندې باید وپوهېږو چې مورفیم له څپې سره اشتباه نه کو. نو مورفیم یو نه تجزیه کېدونکی ژبنی واحد ده چې له تجزیه کېدو څخه یې بېمعنه اوازونه ترلاسه کېږي. څپه. څپه یو خپلواک اواز وي یا له یو خپلواک او یا څو بېواکو څخه رغېدلی وي او په یو ځایي ډول له خولې څخه راوځي. نو لاندې مثالونو ته باید موږ راسو تر څو پورې په هغې باندې وپوهېږو. خو څپه د سېلاب او هجا په نوم هم یادېږي. ژبنی واحد ده چې کله یوه څپه یو مورفیم وي او کله دوه یا له دوو څخه ډېرې څپې یو مورفیم جوړوي. څپه د خپلواک غږ په مرسته رامنځته کېږي. تر څو پورې چې په یوه څپه کې خپلواک غږ شتون ونه لري نو موږ نسو کولی چې څپه جوړه سي یا څپه رامنځته کو. نو دلته موږ او تاسې په دې مثال کې ګورو ابا. ابا کلمه چې ده دا له دوه څپو نه رغېدلې ده چې لومړی اوږد واول د پښتو ژبې اوږد خپلواک غږ ده او بل هم له یو نه خپلواک غږ د با توری ده یا غږ ده چې له بل خپلواک غږ الف چې موږ په پښتو ژبه کې خپلواک غږ ګڼو. ابا با بای یوه څپه ګرځولې ده. نو په دې ترتیب باندې دغه کلمه په پښتو ژبه کې دوه څپې ده، ا با. او بل هم د شخوند کلمه ده. شخوند کلمه مونږ ګورو چې په دې کې نږدې یو دوه درې څلور پنځه نه خپلواک شین خې واو نون دال درې پنځه نه خپلواک غږونه راټول سوي دي او یوه څپه ترې جوړه سوې ده. نو دلته دغه واو توری چې ده دا هم خپلواک غږ نه ده، بلکې د پښتو ژبې د زور حرکت چې موږ ورته وایو هغه توری یې هغه خپلواک غږ یې راخیستی ده او دغه یوه کلمه ترې جوړه سوې ده چې په پښتو ژبه کې ځینې خپلواک غږونه د کلمو په منځ کې نه لیکل کېږي بلکې یوازې په پای کې راځي چې هغه د زور او زورکي اوازونه دي. بل په پښتو ژبه کې څپې په دوه برخو باندې ویشل کېږي چې یوه خلاصه څپه ده او بل هم تړلې څپه ده. خلاصه څپه هغه څپه ده چې هغه په خپلواک غږ پای ته رسېدلې وي، لکه د ابا، زه، بیا، رښتیا،
تره، زړه او داسې نورو کلمو کې. او بل هم په پښتو ژبه کې تړلې څپه ده چې تړلې څپه په بېواک اواز پای ته رسېدلې وي، لکه مور، کټ، خپل او داسې نور. بل په پښتو ژبه کې موږ باید د مورفیم او کلمې په توپیر هم پوه سو. کلمه چې د ژبنی رواني واحد ده چې بیل ویل کیږي او بیل لیکل کیږي، دغه راز لغوي معنا لري. او مورفیم چې د بیا لفظي واحد ده، کله لغوي او کله هم ګرامري معنا لري. ګورو چې دلته که چیرې یو مورفیم لغوي معنا ولري نو په دې صورت کې دا خپله یوه کلمه هم ده، خو که چیرته دغه مورفیم لغوي معنا ونه لري نو دته بیا موږ کلمه نسو ویلی، بلکې دا یوازې یو مورفیم ده چې کولی سي دا د بلې کلمې سره په سر یا پای کې یا په هم په منځ کې که یوې کلمې ته ور اضافه سي نو بیا دا خپله معنا پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې وروسته به انشاءالله موږ د مورفیم ډولونو باندې خبرې وکړو چې هلته به په دې پوه سو چې مورفیم او کلمه په خپل منځ کې څومره توپیر لري. خو دا خبره په یاد لرئ چې یوه کلمه کله یو مورفیم یوه څپه او یو مورفیم یوه کلمه او یوه څپه اوسیږي، او کله هم توپیر سره لري چې هغه موږ او تاسې د کلمې له مخې موندلی سو. لاندې بیلګو ته وګورئ چې هغه مورفیم چې د کلمې بڼه لري. کور، کور اوس وګورئ خپله یوه څپه ده، یو مورفیم ده. سهار، سهار دوه څپې او یو مورفیم ده، یوه کلمه ده. غرمه په همدې شکل باندې غرمه دوه څپې ده او یوه کلمه ده او یو مورفیم ده. تلل، تلل یو مورفیم ده. ونه، ونه یو مورفیم ده. واحد، واحد یو مورفیم ده، لغوي معنا لري. لغت یو مورفیم ده، لغوي معنا لري. معنا یو مورفیم ده، یوه کلمه ده. همداراز مورفیم د کلمې د برخې په بڼه وګورو دلته چې دغه مورفیم کې مورفیم دی کلمې په بڼه. دلته ګورو چې دغه مورفیمونه په دغه کلمو پورې تړل سوي دي خو څپې ور ډېرې کړي دي، او مورفیم دلته د لغوي خپله لغوي معنا را څرګندوي. ګورو کورګی، ګی یوازې په خپل ځان باندې کومه معنا له دې نه موږ نسو اخیستی، خو که چېرته کورګی سي نو کور د کوچنیوالي په معنا باندې افاده کیږي. سهارنی، دلته نه خپله کومه معنا نه لري، خو که چېرته له سهار سره یو ځای سي نو یو شی چې په سهار مهال پورې اړه ولري هغه ته یې نسبت کوي. غرمنی هم په همدې شکل باندې، راتلل هم په همدې شکل باندې. خو دلته موږ ګورو چې را په پښتو ژبه کې خپلوي ضمیرونه ګرامر پوهانو یاد کړي دي. نو راتلل یعنی دې طرف ته راتلل، خو که چېرته ور پسې وتړو نو دا بیا د تللو په معنا ده، د بل طرف ته تلل. ورتلل یعنی دا غایب طرف ته تللی. درتلل چې دي دا د مخاطب طرف ته تللی. او بل هم واحدونه، واحدونه کې وګورئ ونه کلمه، ونه برخه چې ده دا نه خپلواکه برخه ده. دغه راز ګای، نی، را او ونه، ونه دغه درې واړه هغه مورفیمونه دي چې لغوي معنا نه لري، یوازې لفظونه دي، خو کله چې دغه خپلواکي کلمې موږ پورته لیکلې وي او لاندې مو هغو ته مثالونه جوړ کړي ول دو سره یو ځای سو نو مورفیم خپله لغوي معنا پیدا کړله او نوې کلمې رامنځته کړلې. چې پورته موږ تاسې د مورفیم په تعریف کې ویلي وو یا د مورفولوژي په برخه کې مو ویلي وو چې دا د مورفیمونو له جوړښت، ګردان، ترکیب او ډولونو څخه بحث کوي. نو په پښتو ژبه کې چې دي مورفیمونه په دغو برخو باندې ویشل سوي دي. مورفیم ده چې په دوه برخو ویشل کېږي، خپلواک مورفیم او نه خپلواک مورفیمونه دي. خپلواک مورفیمونه بیا په فعلونو، نومونو او قیدونو باندې ویشل کېږي، او نه خپلواک مورفیمونه چې دي دا بیا په تاړي اوندونو او ویوکو یا عاداتو باندې ویشل کېږي چې انشاءالله پر راتلونکو درسونو کې به موږ تاسې بشپړې خبرې پرې وکړو. دا و د موږ تاسې د نن ورځې درس. تر بیا ښې چارې.